السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې مونږه کینی ماسټر کې ویډیو لایر څنګه راوستلی شو. لکه مثال زمونږ موبایل یې نه سپورټ کوي. تاسو ته دلته دې کې ښایم دا چې کوم دی لایر چې کوم دی کلیک کوم دلته د ویډیو دغه چې کوم دی اپشن ویډیو لایر نه راځي، نو هغه به مونږ خپل موبایل کې څنګه راولو. په دې باره کې راته نن ویډیو دا کوم. لکه مثال دا ګوره، تاسو ته زه ښایم سیټینګ له چې راشئ device complete information. نو دا وګوره video layer is not supported device on this device. نو دا مسله موږ څنګه حل کولی شو چې زموږ موبایل کې دلته ویډیو لایر سپورټ راشي. ګرانو دوستانو، اول چې کوم دی د یو اپلیکیشن د کینی ماسټر د زی په لینک کې ورکوم ډسکرپشن نه، به هغه را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله ای کې به راځي، خو چې کله دا استعمالوئ نو خپل نیټ به آف ساتئ. نیټ سره به دا بیا ډسیبل کېږي، لایر به تیزي ویډیو لایر. خو هغې نه پس چې کوم دی اوله به راشئ دلته سیټینګ له چې رالی، سیټینګ کې به تاسو دې ځای له راشئ. دې له چې راشئ نو دلته به کینی ماسټر کلیک کړئ. کینی ماسټر چې کلیک کړئ نو دلته کریټ ډیټا به ټوله ختمه کوي، ریموو به یې کوئ او دا به هم سټاپ کوئ. دې نه پس چې کوم دی او نیټ به آف ساتئ. که آن وي نو بیا به کار نه کوي، ویډیو لایر به واپس ډسیبل کېږي د نیټ ذریعې سره. هلته یې ډایرکټ دغه والا کټ کوئ چې کوم دا کینی ماسټر چا جوړ کړی دی، هغه یې هلته نه ډسیبل کړي. نو دا چې کوم دی تاسو ته اوس دلته اوس ګرانو دوستانو واپس رالم کینی ماسټر له. ګوره اوس به تاسو دې سیټینګ له راشئ. سیټینګ چې کلیک کړئ نو تاسو ته دا ډیوایس کمپلیټلی انفارمیشن چې ګورئ دا وګوره ویډیو لایر اوس سپورټ شو زما موبایل کې. خو نیټ به آف ساتئ، که نیټ آن هم ساتو بیا هم کینی ماسټر یوز کوو نو بیا به ډسیبل کېږي واپس، بیا به ورسره دغه طریقه کوئ. نو دا اوس وګوره ویډیو لایر چې کوم دی هغه دی رالی ویډیو لایر. اوس تاسو دلته ویډیو هم په دې خپل موبایل کې سیټ کولی شئ اسانۍ سره. دا به ورته داسې سیټ کړئ، ویډیو به د موبایل باندې ښه برابره راشي.